السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پرتانه وي. زه یم هلال خستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو د امریکا ډیوي لاټري یا د امریکا لاټرۍ مثبته نتیجه وګورو. دا چې ملګرو تېره شپه لینک خلاص شوی و، خو موږ نشو کولی چې لینک ته په اسانۍ سره داخل شو، نو ویډیو نشوه کولی چې ما تاسو ته د شپې لخوا جوړه وای، خو اوس مو وغوښتل چې تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نو ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو حتما درسره شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم له دغې بلنې څخه خبر شي. نو ملګرو له هر څه نه مخکې باید تاسو دا درې اپشنونه وي، یو د ګوګل کروم ده، بل سمسنګ نوټس ده، او وبخښئ دا دوه اپشنونه کروم او سمسنګ نوټس. کروم خو د دې لپاره دی چې تاسو به دلته د امریکا لاټرۍ نتایج هم ګورئ، او بل ترڅنګ یې دغه سمسنګ نوټ چې دی په دې کې به تاسو د خپلې لاټرۍ کوم کنفرمیشن نمبر چې دی، لاست نیم تخلص چې دی، او ترڅنګ یې د برت یا د زیږېدو کال چې دی به دلته تاسو درته ولیکئ، یوازې به یې هلته پیسټ کړئ. نو ملګرو اوس زه راځم ګوګل کروم راخلاصوم. دا دی ګوګل کروم. دلته به ملګرو تاسو اوس ګوګل کروم چې راخلاص کړئ، دلته به تاسو ولیکئ ډي وي پروګرام. ډي وي دوستانو دغلته تاسو ته یو اپشن ښکاري dvprogram.states.go. دوستانو تاسو به دغلته دا کلیک کړئ. دا مو چې هر کله کلیک کړئ دوستانو اوس موږ ته یوه بله انټرسپیس لا خلاصېږي. دوستانو اوس به دغلته د لومړی اپشن چې دی دا به تاسو کلیک کړئ. لږ صبر کوو دوستانو، دلته تاسو ته تینک مننه تاسو نه وکړه چې تاسو فورمې ته اوس داخلېږئ. اوس به دوستانو دلته تاسو دغه اپشن آن کړئ. دویم باندې به تاسو کلیک وکړئ. دویم باندې چې کلیک وکړئ دوستانو موږ ته بله به انټرفیس راخلاصېږي. بیا به دغلته دوستانو تاسو په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته دوستانو تاسو ته د نتایجو پر ما راځي. دلته به دوستانو تاسو کنفرمیشن نمبر هم ولیکئ. دلته به تاسو کنفرمیشن نمبر ولیکئ او لاندې تاسو ته لیکلي دي دلته تاسو ته لیکلي دي دې ځای کې دوستانو دلته تاسو ته لیکلي لاست سلاش فامیلی نیم، یعنې مطلب تاسو نه تخلص غواړي. دلته لاندې به تاسو ته لیکلي دي یار برید، تاسو د زیږېدو نیټه دقیقه وټاکئ. نو دوستانو دا درې شیان تاسو نه غواړي، دا به تاسو تیار کاپي کړي وي سمسنګ نوټس کې، او دلته به تاسو یوازې پیسټ کړئ. دوستانو اوس زه سمسنګ نوټس څخه یو نفر اخلم او دلته یې نتیجې ګورم. ملګرو سمسنګ نوټس ته ورځو. دلته به راشو دوستانو سمسنګ نوټس کې دغه نفر چې دی دلته ما ورسره لیکلی لاست نیم افغان دی او کنفرمیشن نمبر یې دغه دی او عمر یې چې دی دومره دی. نو دوستانو اوس به زه لومړی دغه کنفرمیشن نمبر چې دی دا به کپي کړم. دوستانو دا به داسې کپي کړم او بیا به دا هلته پیسټ کړم. دوستانو اوس به دغه دلته موږ پیسټ کړو. دلته به یې پیسټ کړو دوستانو د لاندې ځای کې ماته راغی، دا به دوستانو ما پیسټ کړو. اوس به لاندې راشو، دلته به لیسټ نیم ولیکو. ځکه موږ لیسټ نیم لیکو دوستانو، لیسټ نیم کې هلته موږ ته راکړی وي افغان به اوس انتخاب کړم. افغان مو چې هر کله انتخاب کړو دوستانو دا به هلته پیسټ کړم. دا مو چې هر کله پیسټ کړو دوستانو اوس دلته لیکو د زیږېدو دقیقه نیټه چې تاسو ته یې په پرماګه درکړې وي. دلته یې ماته 1988 راکړې ده بخښنه سره، نو دا به زه هلته پیسټ کپي کړم، هلته به یې پیسټ کړم. ملګرو دا به هم پیسټ کړم. اوس دوستانو دلته تاسو ته یو کوډ خپله د ډپارټمنټ لخوا تاسو ته درکول کېږي. دا کوډ چې دی ملګرو دا به تاسو دغلته دقیق وهئ او هلته به یې لاندې خاني خالي کې لیکئ. دې ځای کې به دغه دا کوډ چې دی دا به دلته تاسو لیکئ. دقیق به ولیکئ SVW953. دغه کوډ چې دی دا اوس زه سبمیټ کوم او تاسو به ورته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو دا سبمیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. ملګرو اوس دغه سرچ کوم، دغه ریزلټ به موږ ته معلومیږي. ملګرو دا نفر چې دی دا له موږ سره
دغه نتیجه هم راووتله. دلته تاسو ته لیکلی دي has not been selected، یا چې دا کوم نفر چې دی دا نه دی سلیکټ شوی. نو ملګرو دا وه د امریکا لاټرۍ نتیجه چې څنګه کولی شو موږ او تاسو په خپل موبایل کې د امریکا ډیوي لاټرۍ نتیجه وګورو. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه حتما نیتونه ملګرو هم ورسوئ، ځکه چې هغوی به هم له دغه برنامې څخه خبر شي. ملګرو په وروستۍ کې بیا هم هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل سره یو ځای شئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره نو ملګرو ویډیو ته حتما یو لایک ورکړئ، ځکه چې تاسو به حتما له دغه ویډیو څخه کومه ګټه اخیستې وي. تر بیا داسې ویډیو پر مهال اخیستې ته اجازه راکړئ.